السلام علیکم مینوالو منګه راغلی یو ځل بیا د یو داس شاعر حواله چې د طنز او مذاق نه ډکه شاعري لري او همیشه یې ډېر خلک خندولي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه عرفان صاحب، ډیره شکریه. بس زه خو شاعري کوم، طنز او مزاح هم لیکم او سنجیده هم لیکم. خو چې ستاسو کم دغه خوښ وي به زه به درته هغه نظمونه ووایم چې ستاسو څه. زمونږ غوښتنه خو دې وخت کې ده چې یو طنز او مزاح نه یو ډک نظم راته ووایي چې کوم تاسو ته خلک یو نوی هم لیکلی. نوی خو یو مواره نظم دی حاجي چې غلام گردش ته کوڅې مخې ته د کور دیوال ته ډډه وهلې وه پیتاوي ته یې ځان ګرموو. په زړه کې وایي چې تر څو به داسې خوشې ګرځې د ځان سره یې د روزګار دپاره سوچ شروع کړو. خلکو پیسې په کروړونو باندې وګټلې، چا هنرونو باندې، چا کاروبارونو باندې، چا په ډوک پوک باندې او چا په کمیشنو باندې، چا په دمونو باندې او چا په تعویزونو باندې. تا خو هم تعلیم کړی دی، ښه تعلیم یافته سړی یې، اتم دې پیل دی نو اووم خو دې پاس کړی که نه. ډېر ښه. خو شپاړسم ته درته نښه کاله پاتې وو نو سبق خو سر ته رسېدلی و خو لږ پاتې و. درې نیمې میاشتې د کلینیک کې شاګردي وکړله او هغه ډاکټر سره هغه خو هم ښه قابل ډاکټر و. په مریضانو به یې رنګ رنګ تجربې کولې، په ایمرجنسي کې به یې ډراپ ورته سپېمه کې لګوو. په دوايانو درته خو هم پوره غبور حاصل دی، په المارو کې دي ښودي دي راغستې دي په هر څه پویه یې خو راشه ډاکټري شروع که غلام ګردشه په دې خلکو باندې مټ وګوره. دا خو دنیا د څوک به مري څوک به جوړیږي، پکې ډاکټر د مرګ نیټه خو چاله بدلولی نشي. هسپتالونو کې چې مري دا د ډاکټر ګناه ده، د تقدیر کرښې په تدبیر څوک رانولی نشي. یره څه ښکلې سوچ دې وکړو ښه قابل انسان یې، ځان یې په ملا باندې دوه درې کرته وټپوو. خدای درله څومره تیز مازغه درکړي یه کم بخته، هسې چټي دې د وړو په مور باندې خوړل نو. که ستا مازغه چېرته د بل چا په کوپړی کې بند وي، 14 سپېرې خو به سپوږمۍ ته اوس پخوا تللی و. د ډاکټرۍ دوکان یې واچوو د کلي منځ کې، څه لږ ټک پک کار به یې خلکو کې کوو راتله به. د چا نزله به بهېدله، د چا بنده به وه مضبوطول او سستول یې د سپېمو بریکونه. ورله یو کس راغی ډاکټر صاحب زما شونډې سوځي، دواړه پښې دي که یو ټوپ دې راله راکړه چېرته. د وې زه پوه شوم د ټوپ په ځای ایل پې ورکړه چې اوده کېږي شونډې ډوبې ډوبې غوړې کپې. هغه د خوب نه مخکې دواړه شونډې غوړې کړلې، سهار چې پاڅېدو نو شونډې یې بیا نه بېلېدې. نه یې خبرې شوې کوې نه یې خوراک کوې شو، حیران حیران به یې کتل داسې ګونګ سونګ ناست و. که د کور خلکو ورته زړه شین شو چې څه چل شوی دی، بس ګنډلي شونډې ناست لکه نه چې اوري. هغوی سلا وکړه سړي باندې جوړباد عالم دی، هغه د بر کلي ملا یې ورله زر راوستو. چې د پیریانو مولا دغه اندازه ولیده وی او بالکل اثرات پې د پیریانو شته دی. چې سپېمې ورله د اور په باتۍ وسېځلې، هغه سمدست پس د مولا ګریوان ته لاس واچوو. مولا وی یاله ډېر سرکش ارامیان پیریان دي، سړی کلک ونیسئ په کټ کې مضبوط وتړئ. یو 3 څپېړې د مخ نه ترېنه چوتې کړلې چې څو کسان یې صفا صفا خبره کوئ. بیا یې یو څو کوترې نورې ترېنه پاڅولې وي، د دې غریب نه تاسو څه غواړئ او بیا به راځئ. مولا چې ستړی شو مشین یې د څپېړو بند کوي، په ده چې کوم پیریان راغلي چاړهګان دي دغه. د تعویزونو نه یې غاړه ورته ډکه کړله، که د سبا پر اعلا نړه نو سېزمه به یې. سهار د کور خلکو به سیده هسپتال ته یوړو. ډاکټر چې خوله یې وازوله شونډې نه بېلېدې، چې اپریشن یې ورله وکړو شونډې پرانستلې. هغه د ایل پي د پیریانو راز یې ټول ښکاره کړو. ډاکټر یې شونډې د کور خلکو یې خپې لاس وتړل. مولا ښه پوس کړو خو انګاره دا ګناه د چا وه؟ ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو، ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو. دا و ملګرو شمشاد انګار صاحب، تاسو به لیدلی هم وي او نن بیا هم تاسو ته مخاطب دی او دغه نظم تاسو ترې واورېده. اوس پتې بل هم څه غوښتنه کوو او غوښتنه به ترې کوو د غزل، چې مینوال دپاره اوس یو غزل هم وایي مزاحیه سي، دا خو تاسو ډېر وایي هر ځای کې، خو غوښتنه زموږ اوس د غزل ده چې خلک یې واوري کتونکي. غزل دی چې ستا په سر باندې د شر او جنګه پرېوتمه، پښتون خو نه شوم د غیرت او ننګه پرېوتمه. چې ستا په سر باندې د شر او جنګه پرېوتمه، پښتون خو نه شوم د غیرت او ننګه پرېوتمه. ستا د ښایست د واورې سینوم په چپو روانوم، چې تش وي ویلې زه د خپل غورځنګه پرېوتمه.
او که مې غربت دی خو په مینه کې کمی نه لرم، بیا د نظره د جانانه څنګه پرېوتمه. او ستا بې ننګی د لوړ کمر سر له راوستی یمه، کمبختې نیسه مې د لوی ګړنګه پرېوتمه. او چې زه سمسور ساتلم ما ساتله سوري باندې، هغه چیناروم د چینې د څنګه پرېوتمه. ډېر ښکلي. او د زړه پر خر به د انګاره خوله ورکړې نه وه، خو وخت مې تېر شو د بنګړو د شرنګه پرېوتمه. او سنجیده به سره یو نظم شریک کړم چې وایي ډزو باندې لیکلی شوی دی چې په پښتونخوا کې د روژې اخیرنی ماښام و، هر څوک خوشحاله و د خوند او د مزې ماښام و. ماسخوتن خلک انتظار باندې اختر ته ناست وو چې به له کوم لوري راځي دغې خبر ته ناست وو. وخت لا تېر نه و چې یو څو شهادتونه وشو، په لوډ سپیکرو د اختر چې اعلانونه وشو. ډز او ډوز جوړ شو، په ټوپکو به کېدلې ډزې، دار یو لور یر یو کلي راختلې ډزې. یو مړدکۍ په هوا راغی، په یو کور ولګېد چې یو ماشوم بچي و دغې کې د مور ولګېد. ګولۍ تې ووته د کټ د لاندې سره پرته وه، د مور سینه باندې هغه شانته خوله پرته وه. مور خبر نه شوه چې مې ګل ورجېده غېږه کې، دی خو داویږي نې بچی مې دي وده غېږه کې. مور چې په نیمه شپه د خوبه راوچته شوله، دی وې متیازې کړي زر چې پرې راښکته شوله. سوزنې تې پرانسته روڼي کې یې نسره پرته وه، غېږ کې یې مړاوې وه د سرو ګلو غونچه پرته وه. یو د افسوس چغه یې وکړه، یو ماتم جوړ شو، لوی وړ خو د اختر شپه خو غم جوړ شو. دی وایي ډزو خو زه دغه پیدا وکړله، او د چا پیسم نه او د چا زړه پې لمبه وکړله. اختر انګاره چا په ډزو په خندا تېر کو، خو هغه زړه وګورئ دا چا چې په غوغا تېر کو. بس دا تاسو ډېره مهرباني د وخت راکولو، او انشاءالله چې مونږ به بیا دغه شانتې راځو ستاسو خواله. تاسو زموږ مشران یې او د اورېدونکو لپاره څه غوښتنې یم هغه به بیا هم تاسو پوره کوئ. بس ډېره مهرباني عرفان صاحب او ډېره شکریه. بس ما خو دغه ماته ګوډه شاعري ورسره شریکه کړه، څه په طنز او مزاح کې او څه په سنجیده دغه کې، او هر کله راتلی شي چې کله راځئ نو که خیر